دلته بلاک په کومه طریقه کوزوي؟ ښه دا بلاک دی بره 3 بجې باندې او په 7 بجې باندې بیا چوټي کېږي پورته د هغې وړه ماشومه ده هغه سکول ته وړم. السلام علیکم. 2 بجې زه وتی یم په ډیوټۍ شوی یم اوسه پورې زه کور ته رانه یم تللی 2 بجې دي اوس ماسپښین 2 بجې دي. سپارې ته لاړم د سپارې نه بیا هسپتال ته لاړم د هغه هسپتال نه بیا بل هسپتال ته لاړم او اوس پکې رالم بل هسپتال ته نو 2 بجې دي کور ته لا نه یم تللی. کور په کار کې به کله وختي وزګارېږي کله به ناوخته وزګارېږي. داسې ټایم به راشي چې تا ته به د ناشتې ټایم نه میلاوېږي د روټۍ ټایم به ته نه میلاوېږي او داسې ټایم به چې په بعضې ټایم کې به ښه برابر په کمره کې ناست یې شپه ورځ به په کمره کې ناست یې خو داسې ورځ هم پکې راشي چې ډېرې به ستا کار وي وزګارېږې به نه. باید راغلي وو الواحد ته لمونځ هم وکړو مازدیګر او اوس روان یو بېرته واپسۍ کې میډم هم سالون کې پرېښې ده اوس ځو پسې سالون ته چې راوځي نو بیا به ځم کور ته. په دې سالون کې مې کوزه کړله ټایم دی تقریبا 5:30 بجې دي د اوسه پورې دا راونه وته زما دلته تقریبا 3 ګنټې زما بار وشوې ښه ماسپښین چې راوتی یم نو اوسه پورې زما 3 ګنټې وشوې چې بهر کور ته بېرته واپسۍ کې نه یم تللی. دا د کور کار کله به وختي ځې کور ته کله به کار یې کله به نه کله به دومره زیات کار شي چې روټۍ خوراک به تا ته ټایم نه میلاوېږي چې ته روټۍ وخورې یا مونځ وکړې د مانځه هم پکې تا ته ټایم نشي میلاوېدی داسې ټایم پکې هم راشي او بعضې ټایم کې پکې داسې ټایم راشي چې ته شپه ورځ به په کمره کې به په ناسته باندې ستړی شي نو دا د کور کار کله زیات او کله کم. د مخامخ سایډ ته یو نوسټ امیر سلطان ده په هیله کور ته راورسېدم ښه هیله مې ماسخوتن لمونځ وکړو اوس روان یم مارکېټ ته سودا پسې سودا راوړم نږدې دی مارکېټ هلته ځکه چې سالن به م پخول غواړي سودا پسې ځم. اخلو پیاز مارکېټ ته رالو پیاز دی شاتوتان پاکستان کې څنګه وي بهي مارکېټ ته راغلی وو خو نه میلاوېږي ګاوه پکې نه ګاوې نه هم پکې نشته دلته دی کومه چې موږ غواړو هغه شته یې نه نږدې دی مارکېټ تقریبا 2 منټه فاصله کې دی پیدل. په دې ډلې په دې کمره کې سړی بور کېږي ډېر زیات خیر راووتو اکثر په داسې ټایم کې کار هم راځي چې سړی بهر وځي ملګري خواله ځي یا بل چېرته ځي یا یې خواږری خواله راشي اکثر د دې بیا کار راځي او اچانک درته وایي شغل سي یاره ته چې چېرته تللی یې بېرته راځې نو هم پکې ټایم لګي او که خواله چې څوک راغلی مېرمن راغلی وي هغه سور هم خرابېږي د سړي. کجوره څنګه زبردسته ښکاري دلته یو ملګری دی او هغه سره مې رابطه وکړه ما وځو چکر ته هغه وویل چې نه زه سهار بیا وختي کار ته وځم خوب راځي ویده کېږم ما ویل ته صحیح ده باعشه د باغچه ده خو څوک پکې زیات نشته نور کله پکې سعودیان دي پاکستاني بنګالیان دي انډین دي خو نور پکې څوک نشته کم کوز دي پکې نور کله پکې څوک کرکټ کوي څوک پکې والیبال کوي باسکټبال پکې کوي خو خالي ده مکمل خالي ده صاحب دا یو 2 سعودیان مخکې روان دي ورزش کوي ورپسې پسې شاته زه روان یم 5م چکر هم دی بھائی زبردست موسم ډېر زبردست دی ګرمي نه ښکلی موسم ده بھائی کېناسته دمه کول لږه شپږ چکر یې مو لګولی نور خلک هم تاویږي دلته هم یو څو پاکستاني دي 2 درې دلته بلاک په کومه طریقه کوزوي ښه دا بلاک دی بره دا بلاک دی بلاک چې دلته خېژئ په دې طریقه باندې بل ځای کې په مکان کې کوزئ بھائی ډرایور پکې څنګه چوت ناست دی او دا بلاک روان دی